د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه. د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو. اوله نکاح د ابو حالا سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو. د یو نوم حالا او د دویم نوم هندو او دا دواړه صحابه کرام دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی. خدا ابو حالا بیا په مکه کې څه جنګ وشو دی په هغې کې مړ شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله. د هغې نه وروستو بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه. د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هندو. عتیق هم بیا وفات شو، دا دوباره بیا کونډه شوله. نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو. خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه. دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته، بار ځایونو ته، نو څومره مال چې به د تمام مکې والو دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې والو نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له جدا و. د ټولې مکې والو هم مال یوازې د دې سره دومره مالداره زنانه وه. نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وې. د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې هم پیغام د نکاح لګو چې خدیجه مونږ سره نکاح وکړه. خو خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته، مال مې هم شته، کور مې هم شته، زه نکاح څه شي لکم، زما نکاح ته ضرورت نشته دی. د هرې نکاح به دې رد کو. په دغې زمانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت ډېره لویه چرچه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر په دغې وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نو چې هغې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې. په مکه کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی، یتیم دی، خو ډېر امانت والا انسان دی، ډېر صداقت والا انسان دی. چېرته دروغ نه وایي، چېرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغه ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت لپاره. چې تجارت لپاره قافله تله نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې سوال جواب وکړو. یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی، ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړم چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو، وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې زه چې بل سړي ته څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایي زه به د خپل تر سره مشوره وکړم. ابو طالب ته وویل، ابو طالب هم په دغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده، دا خو ډېره ښه موکه ده، د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته، دا خو ډېره ښه زنانه ده، خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تجارت له روانېدو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم، خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي، ما سره به یو غلام څه کوي؟ ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت محمت ونه لګوي، چې ستا غلام را سره موجود وي چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني، نو زما سره به خپل غلام لګي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی. او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و، میسره یې ورسره ملګری کو. خو چې کله میسره ته که نه نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وی په ده باندې به نظر ساتې، ته ده به د هر ټایم حال احوال ما ته بیانوي. ځکه چې مکه کې لویه چرچه وه ده که نه، د ده د شرافت او د صداقت ډېره مشهورتیا وه. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفرمایل وی ده به یو حالت چې راشي ما ته به بیانوي، نظر به پې ساتې. وی ټیک ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها تجارت واغسته او روان شو. چې کله بصرې ته ورسېدل
هلته کې یو ونه وه د هغې په سوري باندې دوی کېناستل چې کېناستل هلته یو عبادت خانه وه د عیسایانو د هغې هغه راهب راووتو چې راووتو نو هلته کې کم خلک چې د هغې ځای اوسېدونکي وو هغې حیرانه شو وی دا راهب تر ننه پورې بار ته چېرته د دې عبادت خانې نه به چا پسې نه دی راوتی که څوک سره ملاقات کول غواړي دننه دې ځي خو دې چاله روځي نه دا اول ځل دی چې دی د قافلې دپاره راووت چې دا څنګه چل دی دی راووتو په دې قافله باندې داسې نظر اچي غیر چاپېره ګوري خلک هم حیران دي نو چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې سترګې ولګېدې که نه نو فورا ورغې د مټ نه ونیو فورا یې د مټ نه ونیو وی دا لږ څوک دی د ده قام نسب څوک دی قافلې والو ورته وویل موږ ټول د قام نسب یو موږ د مکې یو که نه ټول د ده قام نسب خلک وی د ده سره څوک راغلي دي وی د ده سره یو غلام راغلی میسره هغه میسره یې راغوښتو وی دې خوا راشه وی د دې هلک په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې صرف وس دی د ده په دې سترګو کې دا سوروالی چې کوم دی دا همیشه وي او که دا پکې وس دی صرف نو هغه ورته وویل وی نه وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي ځکه کله کله خو سترګه خوږ شي سره شي که نه د نبی علیه الصلاة والسلام په سترګو مبارکو کې سرې سرې لکیرې وي سرې سرې کرښې وي د نبی علیه السلام په سترګو مبارکو کې وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې چې ته اوس راغې د خوږو نه وی نه د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي دا پکې صحیح همیشه وي نو هغې راهب وویل وی هو دا دی وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه الصلاة والسلام نه وروسته دا اول پیغمبر دی چې دې ځای ته راغی اول پیغمبر دا راغی خلک حیران شو دا دې څه وي خلک ورته تا څنګه وپېژندو وی تاسو چې په پورې غونډکۍ باندې راښکاره شوئ ما د خپلې عبادت خانې نه کتل داسې ګټه داسې ونه نه وه چې دته یې سجده نه یې کړې ما د خپلې عبادت خانې نه کتل تاسو په دغې غونډکۍ چې روانو یې ستاسو طرف ته به ونو سجدې کولې نو ما وی چې په دې قافله کې څه چل شته دی بیا یې داسې ناستو خلکو ته وی اله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سوری کم طرف ته دی نبی علیه الصلاة والسلام داسې بار ته ورغې نو چې راغې نو زر زر تې خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو چې سوري لاندې کو دی چې راغې دا راهب لا ولاړ و نو دی په غرمو نبی علیه السلام کېناست چې په غرمو کېناستو نو د ونې چې کوم سوری و هغه په تاویدو شو نو خلک یې پرېښود او په نبي علیه السلام یې سوری کو وی وګورئ د ونې سوري ته کم طرف ته روان دی دا کم طرف ته روان دی میسره دا خبره دغلته څه کړله نوټ کړله بیا لږ مخکې لاړو هلته کې د نبي علیه الصلاة والسلام په دې کاروبار کې د یو تن سره لږه جګړه شو په کاروبار کې داسې راځي دا شی داسې راکړه خو خبرې لږ واوړېدې چې واوړېدې هغه سړی ورته وایي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه نه په لات قسم کوم نه په منات قسم کوم نه په عزا قسم کوم زه صرف په یو رب قسم کوم چې دا وویل سړی حیران شو وی څه ته په لات او منات قسم نه کوي وی نه وی دا خو ته هغه خبره کوي چې کومه خبره به عیسی علیه الصلاة والسلام کوله دا خو ته هغه خبره کوي به هر حال د تجارت چې کوم سفر و هغه وشو نبی علیه الصلاة والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده د هغې دوچندې وکړه نو چې قافله راتله مکې مکرمې طرف ته چې مکې ته راتله نو دا میسره غلام لږ مخکې د دوی نه په تلوارۍ کې راغی ځکه یو تن به مخکې مکې ته په منډه راته چې ستاسو د تجارت سامان چې دی قافله چې دا را روانه ده را نږدې شوې ده نو خلک به ورله مخې ته راووت په انتظار به ورته و نو دا میسره مخکې مکې ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ستا قافله را روانه ده او ډېر زیات تجارت مو کړی او ډېره غټه مو را روانه کړې ده نو خدیجه ورته وویل وی ګټه خو یو طرف ته خو کوم هلک چې در سره تللی و هغه محمد صلی الله علیه وسلم د هغه څه حالت و تا ته خو ما ویلي په هغه به نظر ساتې نو هغه ورته د راهب قسم وکړه هغه ټولې خبرې ورته وکړې چې داسې حالات و نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته وختله په کوټه باندې ولاړه ده د تجارت دا قافله سیکي نو په کوټه باندې ولاړه ده نو دا قافله چې څنګه راښکاره شو که نه نو سره غرمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي او تاسو به لیدلي سره غرمه دي نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده نو چې قافلې ته وکتل په ټوله قافله باندې سره غرمه دي او په نبي علیه الصلاة والسلام باندې وریځې سورې کړې دي وریځې پې سورې کړې نو هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې هله بره راوخیږئ خپلې ملګرې راغونډې کړې وی هله دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم نو ټول جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غرمه دي او په ده باندې څه شی دی سوری دی چې راله د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه دا یو خواهش پیدا شو چې یاره ما د ده سره نکاح وکړ دی او نبي علیه الصلاة والسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نور هم زیاته ورکړه ده د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبي علیه الصلاة والسلام له ورکړه
ورځې تیرې دي نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې پیغام د نکاح ولیکو یا هغه چې د مکې لوی سردارانو لوی خلکو دا غوښتله ده چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي ځکه دې دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه طاهره پاکه ښځه زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک یې صفت کوي که نه دې داسې ژوند تېرو داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه نو هر سړي غوښتله چې دې سره څه وکړي ښکلې هم وه مال ور سره هم و دیندار هم و نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي تنکح المرأة لأربع د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجو نه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي یا د څه د وجې نه د مالدارۍ د وجې نه نو مالداري د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه یا د څه د وجې نه د جمال د وجې نه نو ښایسته م هغه وه یا د څه د وجې نه د نسب د وجې نه چې وایي نسب یې ښه دی نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه او یا د دین د وجې نه نو دومره پاکه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه نو هغه څلور واړه صفتونه په هغې کې موجود وو نو هر سړی غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي خو هغې د نکاح نه به انکار کو هغې په خپله سوال جواب راولېږل په نبي علیه الصلاۃ والسلام پسې وایي زه د ده سره نکاح کول غواړم نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وایي زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم نو نبی علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو وایي ما پسې خدیجه پیغام رالیږلی د نکاح ته څه وایې نو ابو طالب ورته وایي داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شانتي زه په دې نکاح باندې رضا یم زه په دې نکاح باندې څه یم رضا یم نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام تره شو ابو طالب او بل تره شو حمزه رضی الله تعالی عنه او څه کسان ورسره نور شو دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی پلار چې خویلد دا په دغه وخت کې وفات شوی و خو ترې ژوندی و عمر بن اسد دی موجود و نو د هغې تره شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغله او هلته یې نکاح وتړله اوس هم چې څوک مونږ نکاح کوو که نه نو د جنۍ کور طرف ته ځو هلته نکاح کوو که نه هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ترونه شو او ورغله او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله ابو طالب صاحب صاحب ورته ځکه وایو که نه چې د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نور اگر چې کافر د دنیا نه تلی دی خو د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نو دغه ابو طالب صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح وتړله او چې د نکاح خطبه ویله ډېره عجیبه خطبه وویله ډېر عجیبه خطبه ویله وی زما وراره محمد چې دی داسې الک دی چې په مکه کې داسې الک موجود نه دی د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم مکې والو تاسو هم کوئ ځکه چې نبی علیه السلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه وراغلي نو ټولو عزت کو دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو خلک دشمنان شو بیا دشمني شروع شوه نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ ده د مکې دپاره د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه هم د زړه میلان زما وراره ته دی دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو لهذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو دا خطبه یې وویله او د نبي علیه الصلاۃ والسلام صفتونه یې پکې وکړو نو دغه نبي علیه الصلاۃ والسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه د نبي علیه السلام تر ابو طالب د ورله نکاح وتړله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا خپل کور ته راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود دی مکه مکرمه کې ابو جهل حمامونو طرف ته چې لاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی علیه السلام د پیدایش کور دی ښه خو اوس سیمټي دیوالونه دي اگر چې په هغې شکل باندې نه دی اوس خو سیمټي دیوال خو ځای دغه دی اوس یې پې مکتبه جوړه کړې ده مکتبه تاله ورته پرته یو پولیس د ورته مخې ته ولاړي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش کور دی الله دې موږ ټول بوزي دا د نبی علیه السلام خپل د پیدایش کور دی دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ په وګوري دا کومه مکتبه چې د نبی علیه السلام کور دی د پلار کور دغه دی او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې و که نه نو دا د مروه ډیری سره باب المروه باندې چې وځي که نه طوافونه پوره کړي بیا به د مروه په هغې دروازه باندې اخوا وځي نو په دغې ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور نو ورله نکاح یې وتړله او نبي علیه السلام خپل کور ته راغی بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل وی ته راځه زما دا کور ستا دی خپل کور بیا چاته ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکو نو نبی علیه السلام بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی نو نکاح د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوله
بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام غار حرا ته بتو نو د ځان سره به ستوان وړو. ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو کو ګوړه پکې اولړو کنه دې ته ستوان ویلی شي، خو هغې به وربشې وړې کړي او په هغې کې به یې ګوړه اولړه دا ستوانو د هغې. نو نبی علیه الصلاة والسلام به د ځان سره هلته ستوان وړه، هلته به یې 10 ورځې یا 20 ورځې یا میاشت به یې تېروله او بیا به راته چې خوراک به ختم شو، بیا به راغی هلته به یې د الله تبارک وتعالی عبادت کو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها پسې کله کله خوراک وړو په نبی علیه الصلاة والسلام پسې هلته به پسې تله. نو ته چې کله غار حرا ته وخیږې که نه نو تا ته به بیا پته ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت و د نبی علیه الصلاة والسلام سره. په یوه ګنټه کې خو چې چاک سړی وي هلته ختې شي، صرف هغې سر ته به وخیږي، او چې کله سر ته وخیږي بیا چې هغې غار ته په ښکته کوزیږي نو لاس په لګی او ښکته به کوزیږي. دومره مشکل ځای دی. او چې هغې غار کې کښېنې که نه نو بیت الله شریف تی بالکل په ډاګه دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام په غار حرا کې ناست او کعبې شریفې ته به یې کتل او د الله عبادت به یې کوم. نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شوه، زنانه ذاتو، او د ځان سره به خوراک واغسته او هلته به نبی علیه الصلاة والسلام لوړو. یقین په الله وکړه که نه چې کله غار حرا ته وخیږي که نه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه قرباني را یاد کړي نو د زړه نه به دې بې اختیاره دعاګانې ورته خیږي، بې اختیاره دعاګانې به د خدیجه رضی الله تعالی. زمونږ به څه دعا خو دا زړه به دې خوشحالېږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډېره مینه کړې ده. ته زنانه ذات وي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته به راتلې او تا به د نبي علیه الصلاة والسلام د خوراک څښاک انتظام کو. یقینا ته زما په محبوب باندې ډېره مینه وي، هلته به تا ته پته ولګي. نو یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام غار حرا کې ناست دی، فرشته راله په انساني شکل کې او د نبي علیه الصلاة والسلام سره خواته کېناسته او نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي اقرأ وایه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم څه ووامه. نو فرشتې ورله داسې غاړه ورکړه نو زور یې پرې وکړو. نو چې زور یې پرې وکړو بیا ورته وایي اقرأ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته بیا فرمایي وایي زه خو لوستونکی نه یم. نو بیا یې ورله څه ورکړو؟ زور ورکړو. نو په درېیم ځل ورته بیا وایي اقرأ. نو نبی علیه السلام فرمایي ما انا بقارئ. نو په درېیم ځل بیا څه ورکړو؟ زور ورکو. نو فرشته لګیا شوه وی اقرأ بسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه څه شو؟ نازل شو. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ځای نه راپاڅېدو او یېرېدلی دی، خو ډېر زیات یېرېدلی دی، ډېر زیات یېرېدلی دی، ځکه چې فرشته راله او بیا چې د انسان له غاړه ورکړي او زور وله ورکړي نو نبی علیه السلام باندې ډېره زیاته یېره وه. نو کور ته راغی نو عایشه خدیجه رضی الله تعالی چې خواله چې راورسېدو نو زملوني خدیجه ما په څادر کې پټ کړه، زما ساړه کېږي، زما ساړه کېږي. نو نبی علیه السلام پرېوتو او خدیجه به پې زر زر څادرې راواچولې. نو چې لږ ټایم وشو که نه او نبی علیه الصلاة والسلام لږ ګرم شو او غیرت یې لاړه نو سر یې ښکاره کړو وی خدیجه زه یېرېږم چې زه به مړ شم، زه یېرېږم زه به څه شمه؟ مړ شمه، زه دا برداشت نشم کولی، زه یېرېږم. نو خدیجه به ورته فرمایي وایي کله زما محبوبه داسې چېرته نشي کېدی، داسې چېرته نشي کېدی. ته د خپلو خپلوانو سره خپلولي پالې، ته بربنډو ته جامې ورکوي، ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي، ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي. ته خو چې څومره د خیر کارونه دي هغه کوي، الله به تا چېرته نه رسوا کوي، الله به تا چېرې نه رسوا کوي. داسې مه کې نشي کېدی. د دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګړه کوي که نه الله د هغه حفاظت کوي، الله د هغه څه کوي؟ څوک چې د الله د بندګانو ښېګړه کوي الله د دغه انسان حفاظت کوي. نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي، الله به تا څنګه رسوا کوي؟ داسې نشي کېدی. دې ته وایي ښځه. ښه دې ته څه وایي؟ ښځه. ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي، بوج پرې راشي، خفګان پې راشي، ټینشن پې راشي، دې کور ته راشي نو دا ښځه یې ورته وایي سړیه فکر مه کوه الله به خیر کړي، ته ولې دومره ټینشن اخیستی؟ دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي. دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی فلحال، خفګان دی ورته، نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه وله ختم کړي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کو، زما یې څه کو؟ زړه یې راله سپک کو، داسې تسلي وله ورکړه. بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل، هغه د انجیل لوی عالم دی، راځه چې هغه خواله دې بوزمه. نو نبی علیه الصلاة والسلام یې بوز د ورقه ابن نوفل خواله، هغه لوی عالم و. نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د دې وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه یې وکړه. نو چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته ووایي وایي قسم په الله د اخرې زمانې هغه پیغمبر هم ته
اخر زمانه غ پیغمبرو ته خو کاش چې زه ژوندې وې چې ته مکې والو د کلی نه استه چې ما ستا امداد کړی وې چې ما ستا څه کړی وې امداد کړی وې نو نبی علیہ السلام حیران شو وی ما به مکې والو وباسي ولې به ما وباسي زه خو د چا سره بد نه کوم زه خو دلته د هر چا سره ښېګڼه کوم نو ما به مکې والو وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دغه خلکو د کلي نه ایستلی دی خلک د کلي نه څه کړی دی ایستلی دی خو بیا چې کله نبی علیه صلات وسلام باندې پیغمبري راغله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و بیا چا د نبی علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو وی ورقه ابن نوفل چې دی دی د دنیا نه مسلمان تللی دی کو کافر تللی دی ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو په ټایم کې وفات شوی و نو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې و په سپینو جامو کې نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی دا د هغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې دا د هغه د مغفرت علامت دی نو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیده چې په سپینو جامو کې په سپینو جامو کې هغه بیا وفات شوی و نو نبی علیه صلات وسلام بیا کور ته راغی 3 کاله پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا غار حرا ته لاړ نو چې د غار حرا نه واپس راته نو اخ کا فرشتہ بیا دا وی د اسمان په کنارو باندې او د اسمان د کنارې ډکی کړي دي بیا غ فرشتہ ولیدله بیا غ فرشتہ نو چې کور ته بیا راغی بیا په تبر راغلی دا نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسرونی په ما باندې صادری راواچو ما پټ کته براله الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر اے صادر اغستون کیا صادر بنور نه غوندي پاسا ستا په ذمہ باندې یو کار ولګید قم فانذر خلق ويرو د الله د عذابنا وربك فكبر د الله لوی بیان کا پاسا نور ستا د لاست ټایم نه دی اوس پاسا بس خدیجه بیبي ته فرمایلی وی الله په ما باندې وحی نازل کړه لومبه تصدیق خدیجه بیبي وکړه د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړ الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی خدیجه بیبي په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی ابو بکر رضی الله تعالی او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی حضرت علی رضی الله تعالی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ د خدیجه بیبي سیاته ولاړه د منځ کې نو علی رضی الله تعالی اولیدل نو تاسو ته وکړو وی د ترزوی داسې دي دا څه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی الله ز پیغمبر جوړ کړم په ما باندې ایمان راوړ علی نو علی رضی الله تعالی فرمایل وی زه به د پلار سره مشوره وکم د ابو طالب سره هغه سره وسو کما مشوره وکم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل علی په ما باندې به خلک نه خبرای کو ایمان راوړي کو نه راوړي خو هغه ته سوایا ما علی هو چې راغی څنګه چې سار شو په خپل راغی وی د الله پاک پیغمبر ما پتا باندې ایمان راوړی دی الله نو بیا په علی رضی الله تعالی سره وړو ایمان راوړو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله فاتح شوه 25 کاله او 25 کاله پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جدا شو وفات شوه خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او انت په جنت المعلا کې دفن ده په مکه مکرمه کې الته هغه بچیم دی هغه ور سره دفن ده نو الته بیا دفن شو او په کم کال چې دا وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس دومره خپاو کنه چې هغه کال ته عام الحزن وي نبی علیہ السلام په فرمایلی دا زما د غمونو کال دی عام الحزن ما نه هغه بیم جدا شو چې مال به تسلی راکوله د غمونو کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیره مینه کړې دا او د دې فضائل یو ځل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې وو او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خوراک راغسته غار حرا ته خطله جبرئیل امین راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبر خدیجه را روانه د تعالی د خوراک لوخي راغسته دي خوراک له راغسته خدای الله پاک پیغمبر چې کله ستا خواله راشي کنه نو زما سلام په مو وایا او الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما سلام په مو وایا الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام وایا او جبرئیل امین وی زما سلام په مو وایا
نو چې خدیجه رضی الله تعالی عنها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په مسکا شوې خدیجه پتا باندې الله او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام وای پتا باندې سلام وای الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر زیاته مینا و خدیجه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اکثر مجالس کې د خدیجه ذکر کو نو ما له په غوسه راتله وی حالکه ما خدیجه لیدلم نو ځکه چې هغه وفات کېدنه زلا پیدا شوم نو ما خو بیا یو مخکې بنې تیر شوی وکنه وی ما له په غوسه راتله چې د خدیجه ذکر کو امام ورته چې الله پاک پیغمبر چې داغي بوډۍ نه ما سیوا بل څوک نشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایي چې عائشه خدیجه وکنه یقینا هغه شانتي بل څوک نشته دی عائشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راته اول ستا خلک ما ته دشمنی ته ولاړو نو مال به تسلی خدیجه راکوله د دې خور و دغه حالانو مخاله د دې خبرې او د خدیجه بیبي خبرې یو شانتي وي نو عائشه بیبي فرمایي د نبی رسول الله سلام په کټ کې داسې ډډواله او خپې فکر پروتو نو بار خاله خبرې وکړي نو چې خاله خبرې وکړي نبی رسول الله فورا را پاسې په کټ کې نیخ کې ناستو ایماته چې عائشه ایماته چې د خاله خبرې نه دي ایماته جواب د الله پاک پیغمبر د خاله خبرې دي نو نبی رسول الله سلام سره داسې ټیټ کړ خفه غون تکې ناس خدیجه رضی الله تعالی عنها یاد شو چې کله بم پکور کې پخلې وشو نو نبی رسول الله سلام په دا پتون د سروچت کو او چې د خدیجه بیبي څومره ملګری وي کنه زنانو خپل ملګری وي ځان لکنه پس د مرګ داغي نبی رسول الله سلام په داسې یو پتون روچت کو وی به چې د خدیجه مرګرو لداو سي پس د مرګ داغي مرګرو لبیدا لګل توخپې به لګل دومره ور سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینه و د دې سره دومره ور سره مینه و الله یو ځل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم دی ابو العاص او په د باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشري لور زینب رضی الله تعالی واده و نو د په غزوه بدر کې گرفتار شو ځکه چې د کافرو په ټیم کې د کافرو د طرف جنگیدو نه د گرفتار شو چې کله گرفتار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی هر قیدی د خپل فدیه راوړي مونږ به آزاد کو نو قیدیانو مکه مکرمه ته سوال جواب ولګل موږ له پیسې راولېږي مونږ قیدیانو چې مونږ آزاد کی نو هر رشتہ دار به خپل رشتہ دار لپاره پیسې را لګل هغه به سکاو آزادو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور چې زینب رضی الله تعالی عنها هغه د خپل خاوند ابو العاص لپاره فدیه راولېګله نو فدیه چې را لګل د غاړي امیل وو هغه راولېګو ودا زما بابا ته ورکه ورته چې زما خاوند را آزاد کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو قیدی فدیه راتله هغه به آزادو نو د ابو العاص فدیه رااله چې فدیه رااله د نبی رسول الله مخې ته داسې امیل کې خو شو اذا الله پاک پیغمبر دا ستا د زوم د ابو العاص فدیه د استالور زینب را لګلې ده و چې زما خاوند را آزاد کا نبی رسول الله غمیل داسې پلاس کې راوغسته کنه داسې پلاسو کې اړه وراړو د سترګو نه وخ کې بيدي جړه دی ورته دا هغه امیلو چې کله زینب رضی الله تعالی ودیده کنه نو خدیجه رضی الله تعالی د خپل غاړې نه راکوس کو دیته واچو نو چې نبی رسول الله صلی الله علیه و آله داسې پلاسو کې اړه وراړو د سترګو نه وخ کې بيدي جړه دی ورته نو صحابه کرام ته تاسو کو د الله پاک پیغمبره کو ته چرته په دې فدیه باندې خپای نو خیر دې مونږ به د ابو العاص نه نالو کنه هغه اسی آزاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی نه زه په دې خپنم چې دا د ابو العاص فدیه ده خو زه په دې باندې خپم چې دا هغه امیل دی چې خدیجه زینب ته ور کړو زما بیبي خدیجه دا زینب ته ور کړو نو ما ته هغه ټیم راځي چې کله هغه د خپل مرینه کو زو دي ته اچم ما ته هغه ټیم راځي شو وینا دا په فدیه کې راغله دی دا په منظورو ما دا ما په فدیه بیت المال کې کېغو د مسلمانانو حق ته او ابو العاص آزاد کړي ابو العاص کوي آزاد کړي بیا هغه مسلمان شو ابو العاص رضی الله تعالی عنه صحابي ته بیا جوړ شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول نکاح د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره او دا د نبی علیہ السلام اول بیبي وا او د دې په ژوند کې نبی علیہ السلام دویمه نکاح نه وکړي چې کله دا وفات شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور نکاح نه کړی دي